له هغې وروسته بیا ځکه دا فاطمې ته رضی الله عنها ته ور نه کړل شه ځکه چې دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم میراث نه و. نو فلهذا دغه سوال کول او په دغه باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې نقد کول دا مناسب نه ده. ځکه مناسب نه ده چې د دې وروستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم د فدک ځمکه د مسلمانانو دپاره وقف وه. له هغې نه وروسته چې کله 12 کاله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت وکړه هم دغه ځمکه د مسلمانانو له وقف څخه وه. ځینې کړی چې دا اعتراض په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې راپورته کوي چې هغه دا غصب کړې وه او د رسول صلی الله علیه وسلم ورثه ته یې ور نه کړله. دا ځکه باطل ده چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له شهادت وروستو حضرت علي رضی الله تعالی عنه خلیفه شو نو هغه ولې بیا د فدک ځمکه د رسول صلی الله علیه وسلم میراث ونه ګڼله او خپلې میرمنې ته یې ور نه کړله چې د رسول صلی الله علیه وسلم صاحبزادي د هغه لخت جګر او لور وه او بیا خپله ولې حضرت علي رضی الله تعالی عنه وانغېستله چې د رسول صلی الله علیه وسلم زومې هم و او بل سکه د تره زوی و. نو فلهذا دا خبره کول چې د فدک ځمکه دا ابوبکر رضی الله عنه په زور باندې غصب کړې وه او د رسول صلی الله علیه وسلم لخت جګر فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته ور نه کړله. دا خبره بالکل غلطه بې بنیاده بې بنسټه او هسې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر خلاف بهتان او تهمت لګول دي. غرض نو دغه راز د فدک ځمکه رسول صلی الله علیه وسلم لپاره راغله تر څو چې هغه حیات و نو د هغه په تصرف کې ولا هغه وروسته دا د مسلمانانو په تصرف کې راغله. راځو د خیبر له فتح وروستو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په خیبر کې او مدینې ته نه و راغلی چې دلته یو بله پیښه رامنځته شوله چې د سیرت کتابونو هغه د زهرجن خواړه په نامه باندې یاده کړې. هغه داسې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په خیبر کې و نو دلته یو میرمن چې د خاوند نوم سلام ابن مشکم و او دغه میرمن چې وه دا زینب بنت حارث نومېده. دی یو پسه راوړه ورید کړی کباب کړی پسه یې راوړه چې په زهر باندې لړلی و او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې مخکې کېښوده. یو روایت کې داسې هم راځي چې لومړی دې پوښتنه وکړله چې رسول صلی الله علیه وسلم د څاروي کومه برخه یې ډېره خوښیږي. و صحابه کرام ورته وویل چې کتف یعنې وږه موږ تاسې دسته م ورته وایو که نه او تجربې هم دا ثابت کړی ده چې په ګډه وزه یا پسه کې همدغه برخه ډېره زیاته لذیذه او خوږه وي. و دې هغه پسه په زهرو باندې ککړ که او هغه برخه یې زیاته په زهرو باندې ولړله کومه برخه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ډېره خوښېدله یعنې کتف دا وږه او دغه کباب شوی پسه یې راوړه او د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته یې کېښوده. روایت کې راځي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم له هغې څخه غوښه رابېله کړله او همدغه د دستې یعنې د کتف برخه یې رابېله کړله او رسول صلی الله علیه وسلم چې خولې ته وړاندې کړله روایت کې راځي چې په خوله کې یې واچوله ویې ژویله خو له تېرولو مخکې رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې په دې کې زهر دی. روایت کې دا هم راځي چې خپله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان هذا العظم لا يخبرني انه مسموم چې دغه هډوکي ماته دا خبر راکه چې دا په زهرو باندې ککړ شوی ده. ویل هغې وروستو رسول صلی الله علیه وسلم هغه مړۍ یا هغه ګوله چې په خوله کې یې وه هغه یې تو کړله او بیا هغه میرمن یې راوغوښتله چې تا ته دا چا ویلي و او تا دا کار ولې وکړ؟ وایي هغې اقرار وکړ. اقرار یې په داسې ډول وکړ چې ویې ویلې چې ها په دې کې ما زهر ګډ کړي و خو ما غوښتل چې زه دا معلوم کړم چې آیا ته پیغمبر یې که نه یې. که چیرې ته پیغمبر یې خو تا ته به د وحي له لارې دا خبر درکړل شي چې په دې پسه یا په دې خوړو کې زهر ککړ شوي او که عام بادشاهانو په څیر یې نو وبه خوري او موږ به له دې جنجاله العیاذ بالله خلاص شو. یعنې که ته عام بادشاه یې دا د تا له وجې نه چې په دې یهودیانو باندې دغه تکلیف راغلی له دې څخه به خلاص شو. روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړه، عفو یې ورته وکړله.
که څه هم د سیرت کتابونه په دې باندې مختلف روایات ذکر کوي. ځینې وایي چې نه ووژل شو قصاصا، ځینې وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم معاف کړله. البته ابو داود روایت مخې بیا په ده کې تطبیق هم شوی ده. ځینې سیرت پوهانو ویلي دي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خواړه کېښودل شو، دلته یو بل صحابي چې د هغه نوم و بشر ابن برا، د هم له رسول صلی الله علیه وسلم سره دا خواړه خوړلي وه، خو ده تیر کړي وه او زهر په ټول بدن کې خواره شوي وه او د دغه خوړو له امله هغه شهید شوی و. نو رسول صلی الله علیه وسلم په لومړي سر کې دا میرمن زینب بنت حارث چې نومېده د سلام ابن مشکم ښځه وه، دا یې معاف کړله، ځکه دې عذر داسې وړاندې کړه چې ما خو معلومات کوو، اراده مې ستا د قتل نه وه. خو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راغی چې د دغه زهرجن خوړو له امله یو صحابي شهید شوی، نو بیا یې په قصاص کې دا ووژله. نو تطبیق یې موږ دا کوو چې په لومړي سر کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه بخلې وه، خو چې کله د بشر ابن برا د وژل کېدو د هغه د شهید کېدو خبر ورته راغی، بیا رسول صلی الله علیه وسلم قصاصا دا میرمن هم ووژله.